د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو له امله 7 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د یادې ولسوالۍ په لمټک کلي کې د سختو اورښتونو له امله غرمې مهال سیلابونه د خلکو په کورونو راغلي چې له امله یې کلیوالو ته سخت مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. 2:30 بجې به وې څه کم درې چې زه کوټه کې اوده وم چې یو دم نه تندرونه ولیدل، اسمان غرزا شو چې راووتلم بس دلته د کوڅه ډکه روان و، یو دم نه غرب شو زموږ د کوټه یې راوارتوله. سیلاب ټول به دې زمانې راغلی چې راغلی مالونه هر څه دلته لاندې سل هېڅ شی معلومېدل نه چې نه معلومېدل نه زموږ د ګاونډیانو زنانه او دا دغه چې دا یې راوارتول به دې زمانې بس دا به دې لږې خوښه خو هغه هم داسې راویستل چې راویستل دا بوټي ونیول بس یوه خوا هم ترې بچله نور ټول مال هر څه دلته لاندې څه درې پراته دي. د کور کې 10 څاروي مړه شوي او د کور ټول سامان نغدې پیسې او زیورات هم سیلاب له ځان سره په مخه کړي. دغه زما کوټه ده، دغه سامانونه ټول داسې ختم شوي چې شی پاتې نه دي، بس دغه دیوالونه چې واګر ولاړ دي، دغه فرش هر څه ختم شوي دي سره. د دوی په خبره حکومت او خیریه موسسې دي ژر دغه سیمې ته د مرستې ټیمونه ولېږي ترڅو د خلکو لاسنیوی وکړي. دلته موږ ډېر مالي او جاني زیانونه ولیدل ځکه دا کورونه تاسو په خپلو سترګو وکتل، تقریبا ډېره ساحه تخریب له کورونه تخریب کړه. همدارنګه یو شهید وشو چې په همدې ځای باندې په خپل لاسونو موږ د همدې خاورو د لوټ نه راوچت کړو او کلینیک ته مو رسو چې په شهادت ورسېدو. همدارنګه خلکو څاروي مالونه دا هر څه د منځه ویوړ او تخریب یې کړه. پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د نرنګ ولسوالۍ په لمټک کلي کې نننیو سیلابونو شاوخوا 400 جریبه ابي او للمي ځمکه زیانمنه کړې او د دې ترڅنګ یې ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. نرنګ ولسوالۍ لمټک کلي ته موږ راغلي وو او دلته د کډوب ساحې پورې د ځمکه باران تخریب کړي، کورونه کوټې ټولې سره تخریب کړي. په دې کې یو شهید شوی دی او 6 کسه زخمیان دي تقریبا. دوی زیاتوي ژر به یادې سیمې ته همکار ټیمونه ولېږي ترڅو د زیانمنو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. دا چې سیلاب په همدې ساحه باندې داسې راووتو، دلته کسان ولاړو چې همدا دیوال پر راچپه شو او تقریبا یو کس په یادو سیلابونو کې یو تن ژوند بایللی او 6 تنه نور ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي.